درس جهان دی د ښېګڼو پوره وړی، درس جهان دی د ښېګڼو پوره وړی، محمد تا د خدای پیغام راوړی، محمد تا د خدای پیغام راوړی، محمد. دا اوس چې کوم ځای کې موږ ولاړ یو دا مسجد غمامه دی. مسجد غمامه دا د مدینې منورې یو له تاریخي ځایونو څخه مهم تاریخي ځای دی. دا تقریبا د مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په 400 یا 500 مترۍ کې پروت دی. ځینې 200 مترونه یادوي، خو شاید دا توسعه د مسجد نبوي چې وشوه نو دا فاصله بیا طبعا راکمیږي. دغه ځای کې تاریخي پیښې شوي دي. یو د دې له تاریخي امورو نه دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وروستنی لمونځ د اختر دلته ادا کړی دی. دې ځای د عیدګاه حیثیت درلوده. دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر لمونځونه کړي دي. دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د استسقا د باران غوښتنې لمونځ ادا کړی. او یوه تاریخي واقعه دلته پیښه شوې ده چې احادیثو مبارکه هم ډېره راخیستې ده، چې هغه جنازه ده د نجاشي په بادشاه باندې. نجاشي دا یو مسلمان بادشاه و، نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې غیبانه ایمان راوړ. چې کله دا وفات شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر شو، خپل صحابه کرام یې راټول کړل، له دغه ځای نه د حبشې په بادشاه نجاشي باندې له همدغه ځای نه غیبانه جنازه ادا کړې ده. او دا داسې یو جلیل القدر پاچا و چې د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها په روایت کې راځي چې خلکو به دا کیسې ډېرې کولې چې کله نجاشي وفات شو د ده په قبر باندې بلنډې او رڼاګانې دغه راټیټېدلې. دغه ځای کې هغه د جنازې مراسم هم همدلته ترسره شوي دي او د استسقا لمونځ به هم دلته کېده. دغه ځای ته مسجد غمامه ځکه ویلی کېدی شي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو وخت دلته راغی، فکر کوم د اختر د لمانځه د ادا کولو دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر باندې وریځه جوړه شوه، دې دپاره چې د حر شمس د لمر له ګرمۍ نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وساتي. دغه منظره ټولو صحابه کرامو ولیده. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره یوه معجزه وه چې وریځه الله مسخره کړه او د ده په سر باندې سیوری جوړ کړه. دا همدغه ځای و. د دې وجې نه دغه ځای ته مسجد غمامه وایي. لومړنی جومات کوچنی جومات چې دلته جوړ شو د حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله چې دا د خلافت راشده نه وروسته یو لوی جلیل القدر امیر المؤمنین تېر شوی دی او ټوله دنیا یې د عدل او د انصاف نه ډکه کړه. هغه مبارک په دغه ځای باندې یو جومات جوړ کړ. اگر چې دا اوس آبادي چې تاسو وینئ دا د هغه وخت نه ده، فکر کوم دا د عثماني خلافت د دورې آبادي ده. خو په دغه ځای باندې لومړنی جومات چې دغه ځای ورک نه شي، دا ځای مشخص وي، جومات جوړ شو. نن هم دغه ځای په مسجد غمامه باندې مشهور دی او د دنیا له ګوټ ګوټ نه خلک د دغه ځای لیدلو ته هم راځي او افغانان هم راځي دغه ځای ګوري او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اثرات له نږدې څخه څاري.